د کابل ښار له شوره لرې د کرغې ښکلې تفریحي سیمه هره ورځ د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. دا ځای چې د طبیعي ښکلا، پاکې هوا او آرام چاپېریال له امله پیژندل کیږي، د ښار د اوسېدونکو لپاره د هوساینې او تفریح یو مهم ځای ګرځېدلی دی. خلک له بېلابېلو سیمو څخه دلته راځي، څو د ورځني ژوند ستړیا له ځانه لرې کړي او له خپلو کورنیو ملګرو سره خوښې شیبې تېرې کړي. دلته راغلي سیلانیان باور لري چې په داسې طبیعي ځایونو کې وخت تېرول د ذهني فشارونو د کمېدو سبب ګرځي او انسان ته نوې انرژي وربخي. دلته راغلي د قرغې د بند خواته چکر دپاره د ملګرو سره ښه تفریحي ساحه ده، نو په دا خاطر راغلي چې لږ مساعد سره تېر شي. وطن خو نو بس شکر دی، د سپرلي موسم دی، خامخا د غونو ښکلاوې لري. بیا کابل جان خو خصوصا بیخي جوړه نه لري، بس ښه دی، نو بیخي ښه دی وطن. خلک خو بیخي جمع جوش سره ډېر دی د چا خبره، بیا خصوصا دا کابل ته یو نږدې تفریحي ساحه ده، خلک بیخي ډېر راځي. په دې خاطر راغلي چې لږ مساعد تېر شي او ګودي پلانونو لږ د فرمبازي وکړو. نور نو لږ خلک هم ډېر راغلي دي، په دې خاطر دلته راغلو. نور ځایونه خلک نشته که نه، هلته خلک نه ځي. کم ځای چې بیروبار هلته خلک والا دونه ښه احساس لرو چې والا بسته عمر کې دونه ښه احساس نه درلودی. د کابل ښار په بېلابېلو ځایونو کې شنه پارکونه هم شته دي چې ګڼ شمېر ښاریان ورته د تفریح او مطالعې لپاره ورځي. دا په کابل ښار کې د دهبري پارک دی. دلته راغلي ځوانان وایي کابل ښار او ورڅېرمه سیمې ډېر تفریحي ځایونه لري. دوی وایي تفریح د هر انسان لپاره اړینه ده. در کابل خیلی زیاد جای است دیگه، بعضی ها دیگه در این پارک دیبوری کوته سنگیجه میان دیگه. پارک بسیار خوبی زیاد داره، یکی سرسبزی آرام میبیند، آب و هوای تازه میشه دیگه، یکی بسیار خوب است دیگه. پارک ها زیاد است دیگه در کابل، به خاطر همین که پارک یک جای خوب است که انسان از یک جایی که می آرام راحت میشه. بعضی از در قرغه است، پارک دیبوری است، باغ وش است، دیگه جای است دیگه. من نوی جامعه دیگه است بیخی زیاد است، بخصوص دولت خودم و کاپیسا که هستم، ریگروان است، سیاد است، این در پروان ولایت پروان همسایه ما که گلگوندی است، قربان بسیار جای خوب است. آدم بسیار راحت میکنه. خب انسان که است بسیار بعضی وقت شاد میباشه، بعضی وقت غم میداشه و غمگین باشه، جای تفریح میره، هرگز راحتی براش رخ میده. پارکونه هم شته و ماشاءالله ډېر پارکونه لکه اعزازي پارک ده، دیبوري پارک ده. موږ په اختر کې له خپلو ملګرو سره باندې کرغیب طرف باندې تللي شته و ماشاءالله ډېرې سیمې دي. مخکې تللی وم تېر اختر کې پغمان ته. د هغوی مطلب دغه ده چې خپل ذهن آرام کړي، هغلته طبیعت برابریږي او نور ډېرې فایدې لري. غوښتنه مو دا ده له حکومت څخه چې دې ساحو ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه وطن پرې ښېرازه کېږي. سره له دې چې قرغه یو ښکلی او د پام وړ ځای دی، خو د پاکوالي موضوع لا هم د ځینو سیلانیانو لپاره د اندېښنې وړ ده. سیلانیان ټینګار کوي چې د چاپېریال ساتنه یوازې د مسؤلو ادارو دنده نه ده، بلکې دا د هر وګړي مسؤلیت دی. دوی وایي که خلک له ځان سره راوړل شوي کثافات بیرته له ځان سره یوسي او یا یې په ټاکلو ځایونو کې واچوي، نو دا سیمه به لا هم پاک او زړه راښکونکې پاتې شي. دلته قرغې ته په منظره راغلي یو، داسې یو چکر او تفریح باندې وکړو. والا ښه و، ساعت هم تېر شو، ښه جای ده، خلک راغلي ماشاءالله. خلک خو تاسو وینئ چې ډېر راغلي دي. ما خو یعنې بیخي دومره خوند مې اخیستی ته چې په اروپا په جایو کې نشته هسې. والا دا خو ډېر بد کار ده دلته، که پلاستیک او هغې دا خو ډېر بده خبر ده، بد هم ښکاري دلته، ځکه چې دلته نفر چکر تفریح ته راځي. بیا د کثافاتو دا شیان خو بیخي بد ښکاري. دلته د کثافاتو نه ډډه وکړي، وایي نه چوي دلته پلاستیک چې واچوي ګوشه جای کې دې کېږي. والا چکر ووهه، والا ساعت هم تېر شو، خلک دي راغلي تفریح ته، داسې یګان تفریح کوي، ګوډي پران همداشان جګوي. نو والا خوند ترې خپل هم ډېر خوند واخیست، دوستانو سره چکر هم ووهه، والا ډېر خوشحاله دی. والا ډېره خوندوره ده او پسرلی هم دی، نو نوي ګلان شنه شوي دي، نو چمن شنه شوی دی، والا ډېر خوند کوي. محمد نعیم چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې زه هره جمعه له خپلو ملګرو او دوستانو سره کرغې ته راځم. هغه وایي دا سیمه طبیعي ښکلا او پاکه هوا لري. نوموړی زیاتوي چې اوس په هېواد کې امنیتي ستونزې هم نشته او هر څوک کولی شي له ښاره لرې تفریحي سیمو ته هم سفر وکړي. روزهای جمعه را اکثر وقت بعد از ساعتهای 1-2 میاییم و یک تفریح میکنیم. در قرغه این تپه بسیار گل ارغوان هم نو برگ کشیده دیگه، سرسبزی هم کم شده، خوب است. این همیشه یک لذت میبریم. بسیار جمع جوش بسیار خوب است، مردم آرام است، امنیت خوب است. ما راضی هستیم از ما. همین احساس دارم که خداوند همین حکومت داشته باشه،
قبلا خب دوزبازی زیاد بود، حالا فضل خدا امنیت هست، همگی آزادانه میتونیم که بیاییم. قرغې ته راغلي یو شمېر سیلانیان په دې باور دي چې د قرغې په څېر تفریحي سیمې لا هم د پراختیا او پانګونې لپاره ډېر فرصتونه لري. د دوی په اند که په دې سیمه کې د اسانتیاوو لکه ښه رستورانټونو، د ماشومانو د لوبو میدانونو او نورو تفریحي خدماتو پراختیا وشي، نو دا به نه یوازې د خلکو لپاره اسانتیاوې زیاتې کړي، بلکې د هیواد پر اقتصاد به هم مثبت اغیز ولري. دوی له ملي او خصوصي پانګوالو غواړي چې په ورته سیمو کې پانګونه وکړي، ترڅو هم د سیاحت سکتور وده وکړي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي. در گفتنی این است که در وطن ما شکر بسیار نام خدا در خدمت ضرورت داره فعلا، اما سر نداره که خدمت کنه. اگر اینی کلش پیسه است، هر یک گوشه وطن ما طلاست، است یا نه؟ اما ما خواهشم از همیشه از سرمایه‌دارای ما تا در دبی رفته باید و چی میگه و بلند منزل که آباد کردی تا میره بیا بدر نصف از تو بدر این قرار خرج کنی، ای سر تا آخر دره این کلش بدر بسته افغانستان تا بدر کل است که سر کارم میشه مردم پیسه از اینمی پیسه فقط تا کابل تا هم دولت تا نظام تا میتونی چی کده مثلا سرم پیسه از این دیگه بسیار کار انجام میتونی، اما تو کوشش کن که باید از این نفع بگیری، فایده بگیری. افغانستان په ټوله کې د طبیعي ښکلاو یو بډای هیواد دی او ډیری ولایتونه یو مشهوره تفریحي سیمه لري. که له دې شتمنیو سمه ګټه واخیستل شي، نو هیواد به نه یوازې د خپلو خلکو لپاره بلکې د نړیوالو سیلانیانو لپاره هم یو زړه راښکونکی منزل وګرځي. قرغه د کابل ښاریانو ترڅنګ د ګڼ شمېر سیلانیانو لپاره د آرام، تفریح او طبیعي ښکلا یو مهم تمځای ګرځېدلی دی. هغه ځای چې خلک پکې د ورځني ژوند له ستړیاو ځان خلاصوي او له طبیعت څخه خوند اخلي. خو د دې ښکلي ځای ساتنه او لا ښه کول یوازې د یوې ادارې کار نه دی، بلکې د هر وګړي ګډ مسؤلیت دی.